وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. د دې ځاینا اته نعمتونه ذکر کوي په بنی اسرائیلو سزا پوری به ان شاء الله د مزری وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اس سره ذکر کړه مستقل واقعي ته اشاره ده نجات د فرعونیانو نه د آیت اول نعمت نجات د فرعونیانو نه د بنی اسرائیلو فرعون دا مضاف مضاف له دې د عبرانی ژبه لفظ دی دا صدر او بادشاہ ته وای او دا د مصر د هر بادشاہ لقب دی لکه یوسف علیہ السلام په دور کې چې کوم بادشاہ نو داغي فرعون لقب خاغر نیکمل انسانو او د موسی علیہ السلام په دور کې چې کوم فرعون د تاریخ کتابونه وایي چې دا ډېر چالاک وو ولید ابن مصعب ابن ریان بعض علماء وایي صرف مصعب نومو او بعض علماء وایي صرف ولید نومو اوس داغه یو دوا غضبونه چې بنی اسرائیل ته ورکول او هغه دوا غضبونه سبب د نجات د بنی اسرائیل وګرځیدل یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم د دوی زامن به علالول او خذ به پر خودی توجیهات پکې کوم خوجویم دا ولی د فرعون دا بچی د دوی وجل نو پدې کې د علماء تقریبا 3 اقوال دي یو قول آغا ادور منصور کی جلال الدین سیوطی رحمه الله او امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي چې دا بنی اسرائیل با لګیاو خپل میاس کی چې موږ به دا فرعونیان با د دوی دا زیورات او جواهر به موږ ته پاتې کیږي او دا به الله پاک تبا کوي په موږ کې به الله یو نیک سره پیدا کوي دوی د تواتر سره چې دا علم راغلو نو دوی به دلیل دا پیش کو چې موږ اولاد د انبیای کرام وي والله نه خرابوي دا فرعون الکو دا خبره په ذهن کې وا کله چې د بادشاہ شو نو دا حکم او چلو چې دا ماشومان دې مړ شي او جنکې دې پرې خوستل شي یو قول پکې دا دی دویم قول امام قرطبی امام ابن کثیر وایي چې د فرعون خوب ولید چې د بیت المقدس نه یو اور روچت شو او زما په بنگلا باندې ولګید او زه اوس وزولم
یا تمات تکلیف را دی ماهران د فن هغه ورته دغه تعبیر ورک رستم شیخ رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکي چې دا توجیهم اقرب ده یعنی صحت ده زکه چې کې دې شه د کافر خوب دلیل دی زکه د یوسف علی السلام د دور هغه کافر چې کم خوب ولید نو هغه رښتیا دریم قول تفسیری مدارک او جلالین والا ذکر کوي چې د کاهنانو ویلو نو د کاهنانو قول دا دریم قول دی په دې باندې علما جرح کوي سیوطین به جرح کړی دا دور منصور کی اول دا روایت ذکر کړي بیا وې دا روایت صحیح نه دی او ډېر علما دا لومبي دوه قولونه چې کوم دی دا صحیح دي وس یذبحون ابناءکم علالول بستاس زامن شیخ عبدالعزیز رحمت الله علیه تفسیر عزیزی کی وای چې 12,000 ماشومان علال کړي علامہ بونی رحم الله چې دا یو لوی ولی الله تر شوی دی داغه کتاب دی شمس المعارف شمس المعارف اول جلد کې هغه لیکي چې 90,000 ماشومان دې سړی وجلی شیخ سرفراز خان صفدر سے رحمت الله علیه ظهیرۃ الجنان کی یو خبر لیکلی دا مزیدار د مولانا روم رحمت الله علیه چې مولانا روم سے لیکلی دي چې کله یو مثال ذکر کړي په دې ځکه لکه فرعون بچی علالول الله پاک هغه بچی د پکور کې دیر شکاله او ساته چې د کم بشینه د مرګ نو داسې مثال ذکر کړي وي یو ډېر سرمایدار سړیو مولانا روم وي او دا هغه سره زیورات ډېر زیاتو بنگلې ډېر اوچته وا صد وردن کېدو سو احتمال پکې نو نغلو دا فیصله وکړه چې د ورځې به یو کچ شان سړی د بیکار غوندې انسان داخل شورتا او دیو بیا د شپې مونږ ته ورکولاو نو دا بیکار سړی چرته دنه پټ ناشته او چې شپه شوی نو دوی ته ورکولاو نو یې څنګه دی وردا کلب دی واوري د دوی منډک دا کور والا په دې وخت کې دا اغله د نشوي یو ګټ ته ولاړ الکه ورکولاو شو ور بیا بن کده سنشته ود شو غلط شو د نګیر شو نو هغه کور لټ کو د قرنګي فرعون ماشومان وجل او د کمی تره د وجنه چې د ماشومان وجل نو هغه ماشوم الله پاک د پکور کې او ساته د تباشو موسی علی السلام یذبحون ابناءکم وجل باستاس زامن ويستحيون نساءکم د دې کې علما تقریبا 3 توجیهات یو توجیه پکې دا ده چې ستا سلونه به ژوندۍ پرې خو دي بخاری کې حدیث راځي علامات القیامت چې دا ډېر زنانا دا د قیامت علامه ده و اخر کې به دا سی وخت راشي چې یو سړی به د 50 یا یو کم 50 زنانا او کفیلی نو لکه زنانا پرې خودل دا مستقل غذاب دی زنانا پر خودل مستقل غذاب دی یو تفسیر دی مولانا اکبر الہابادی اغا الہابادی سے لیکلی خپل معناس تفسیر کی وی ګور د فرعون نا زمونږ تکلیف ډیر دی ډیر خپل خبره لیکلی دا وی فرعون ماشومان وجل حسن زمون خلق ماشومان وجنی عقلا او ذهنن په شکل د کالج او یونیورسيټي کی او بیا غا تفسیر کې لیکي چې کم ماشوم سره دینی رڼا نه نو کالج او یونیورسيټي چې کم دا ماشوم تباکی او دالک څنګه چې فرعون بچي وجل د قشانته وسنه حکمران وجل نو دا ماشوم وجل دي کنه نمونشتا ناو دشتا
دغه مفسر لیکلی دي خیر بهر حال دي کی توجیهات داد یو توجیه داد چې خزه به پر خودي ماشومان به وجل دویمه توجیه داد چې په زرو زنانو باندې به سل پوجیان ودرولیو په زرو زنانو سل پوجیان نبي سو سورسی نو بسغه تقسیم پکا نو زنانه به کتی چې د کمی زنانه به ماشوم پیدا شو ناغ ماشوم به زرو کته کنارینه ماشوم بو نیست به ملک که زنانه بو ناغه به خصم بال کو بس برابر به او درې متوجی په کې دا چې ويستحيون نساءکم حیا به اخستا د دوی حمل به کته به حیا کول به نو به حیا کولو کې بیا مفسرین دو خبرې لیکي یا خور سره زنا کولا او یا شرمګاهونه ورلکتل والله عالم دغه توجیهات د درې علما کوي ويستحيون نساءکم ژوندې به پر خو دې استاسو دونه وفي ذالکم بلاء او پدې کې استاسو لپاره امتحان بلا یبلو چې دا کله د مجرد راشي نو دا په شر کې استعمالي او کله چې د مزید نراشي دا باب افعال د ابلا نراشي نو بیا په خیر کې استعمالي دا تفسیر درویش لیکلی دي خو زوی مشدا دا یو باب په دی بل باب کې استعمالي کله کله مزید تو مجرد په باب کې استعماليږي مجرد تو مزید په باب کې استعمالي وفي ذالکم بلاء او پدې کې استاو لپاره ازمیختو کم ازمیختو د شر بلاء امتحان من ربکم طرف درفستا سنا عظیم درغت نو دی آیت کریمه کې الله رب العالمین نجات ذکر کا د بنی اسرائیل چې نجات می درک د فرعون نا د ظالم بادشاہ نا وسغه طریقې خي واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وارقنا آل فرعون وانتم تنظرون دی آیت کریمه کې الله پاک کیفیت ته اشاره کوي چې څنګه می تباہ کړ او څنګه می غرق نو دیرش کالا موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې وخت تیر دیرش کالا چې مختصر غوندي خبر ان شاء الله ذکر کم او دیرش کالو نه پس د مسله بیان کړه د لګ لګ داسې فرعون ته دشمن شو د روان دي دنه یو سړی مړ شو وسوکی وو د باندې 302 خبره خورا شو دل سړی را لې چې ګیرې دي د لا علی مدینتا سورۃ طه سورۃ اعراف سورۃ شعراء سورۃ قصص کی تفصیل راځي د مدین تلاړې او د حضرت شعیب علیہ السلام خواته راړې الته لس کال تیر کړو اغلور ورکړه صفیہ یا حفصه او د اغه نه واپس راړې او فرعون ته مسله بیان کړه الله ورته سورۃ النازعات کی داغه خبره ذکر را چې اذهب الى فرعون انه طغى ورش فرعون ته مسله بیان کا هغه سرکش دی نو هغه بیا دا وکړه چې انا ربکم الاعلى ز بهترین خدایم د چې کله مسله بیان کړه نو فرعون باندې لچرالی د ته ول چې نخ یو خایا د امساو غرزولا ولدا خو جادوګر دی بیا ول بل نه خو خایا نو د لاس پر اطراف کې کیغو د چرويست نو پر قیدا یره ول دا خو صفا جادوګر دی مقابله پکې وشوه د جادوګرو سره مقابله وشوه هغه مقابله الله پاک موسی علی السلام ته فتح ورکړه چې فتح ورکړه هغه جادوګر مسلمانان شو ډېر غټ ظلم شروع کو یا موسی علیہ السلام دعا کړی دا لمبرک یا بنی اسرائیل خلق تراجم شوی دي چې زمونږ د پاره دعا وکا چې مونږ د دې خبيث نه الله خلاص کی دا دوه خبرې مفسرین وایي د شپې د تا مازیګر نه وای وه وشوا
چې تاسو به سبا هجرت کوئ زیبا د پښمنی پټیم کې بځای او تاریخ وایي چې هر پیغمبر کم هجرت کړي د پښمنی پټیم کې کړي نو دوی خپل هغه زیورات د دې فرعونیانو د خزن رواخستل چې دوی به دوی ته خپل سره پرې خودل چې دوی به واده ماده یا څو دا غوي نه راخستل نو دا زیورات دا غوي نه رواخستل نو پښمنی روان شو چې پښمنی روان شو دوی ته پته ولګی چې مر راهکارا شاله کازمون نوکران شو نوکران نو د دوی هغه خیمه خالی مکمل تلیو دوی له کورم نه پرې خود خپل نوکری به پکوله د خپل وزیر اعظم حامان ته ول چیارا را چزو فوج ټول روان ک دسته تیار کړ غټ فوج او دا کتاب مفسرین حضرات وای چې خلقو سډولونه وال مخ کې حامانو رستو فرعون په منس کې د فوج دی او دا ډمان چې کوم دی کنه دا یو خوا او بل خوا د فرعون او د حامان نه به ډول او باجه والا آغا قلزم ته درې قلزم غاړه ته چې موسی علی السلام ورسید او بنی اسرائیل چاغوی شاته وکتل د ډول आवाज واورید موسی علی السلام ته وای ان لمدرکون من خگیر شو نو موسی علی السلام ورته وای لا تحزن ان الله سيهديني ربي ما تب الله لار خي پیغام شي چې څنګه دغه ورسید دا نږدې شدا فرعون نو الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته وکړه چې دا امصاد سمندر ته راخلاص کا نو دوی 12 خاندانونو د بنی اسرائیلو نو د سمندر له گزار ورکو نو پای کې 12 لارې جوړ شي قطود العظیم دا چې د غټ سمندر د غټ غر پشان چپی برابر دا وبداسي ودرې دی لارې جوړ شي دوی پای کې روان شو دی بو ته قتل دا ګران کارو چې دوی څنګه په اخري فرعون قتل حامان ته وي ته مخکشا بعضی مفسرین دغل ته وي لکه مفتی شفیع سے رحمت الله علیه یا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه یا شیخ عبدالحق حقانی رحمت الله علیه یا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دغه علما دیوبند وي چې دا فرعون نو ورته فرعون دا اس نو ورته زکه دی خو بو د بو غټ دغه ولاړو غره نو دا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دغه اس در مسو نو جبرئیل امین چې کوم دی په اس په باندې کېناستو د مخ کې روان شو دا اس په سٹارټ بعض علما په دې باندې رد کوي ځکه چې د حامان سرفراز خان صفدر لیکلي دي چې دا حامان مخ کې کنه چې حامان مخ کې کنه دا خبره والله عالم خو زه به هر حال دوی د سمندر د منځ ته ورسېدل چې منځ ته ورسېدل الله رب العالمین ورته وای دیو بوتا و یو ځای پېښې دا وب یو ځای شوی نبی فرعون چغه والی چې آمنتو بالذي آمنت به بنو اسرائیل ما په هغه الله ایمان راوړ چې پچا باندې چا ایمان راوړ بنی اسرائیل نو تاریخ والوي چې حضرت جبرئیل علیہ السلام په خپل کې ولا خټ ورک دته به برباد شي اوس بنی اسرائیل دغه ځای اوس د چا سره وې دا ځای اوس د اسرائیل سره او لږ ځای چې کم دی په دریای قلزم کې دا د فلسطین والو سره او ډېر د اسرائیل سره او دا ځای دوی چې کله د سمندر نه پورې وتل اوچتا دره د پاګ کې روان شو نو دغه دره چې کم دی د سمندر نه 5000 فوټه اوچته ده 15000 فوټه اوچته ده او دا کم ځای سمندر چې کم دی کنه د دې خو دغه نشته هدا څومره د خو باز علما 30 یادې باندې 24 یادې هغه خبرو کې نن خلو نو په دې طریقې سره الله رب العالمین بنی اسرائیل څخه هغه آزاد کړ نو هغه کیفیت ذکر کړ واذ فرقنا بكم البحر واذ فرقنا مستقل خبره را یاد کاوه کله چې مونږ بیل کا بكم البحر اے لكم البحر ستاسو د پارا هغه سمندر فانجیناکم خلاص میکړی تاسو واغرقنا او غرقمغه آل فرعونیان بعض ملحدین او زنادقه متصوفه وای چې فرعون نه دی غرق شوی فرعون نه دی غرق شوی او بعض مناطقام وای ها لکه یو مولا دی تقریبا د منطق ډېر مشهور مولا دی او زمانه يرشخو هغه
علامه دوانی وای دا سره نه دی غرق شوی نو داغه د لپاره دلیل دا دی چې آل فرعون وای آل مضاف دی فرعون مضاف الیه دی او مضاف چې کوم دی مقصودی مضاف الیه مقصود نه لکه مثال دا دی سره وای جاءنی غلام زیدن راله ماته د زید غلام نو زید راله بلکې غلام راله نو مونږه جواب دا کو چې اعرقنا آل فرعون دا سورۃ یونس او د سورۃ بنی اسرائیل نا ثابت شو الله بنی اسرائیل کې وایي کنه واغرقناه ومن معه فی الیم الله وی دا فرعون مم غرق کو د مرګری مم تباہ برباد کړو او د دې مضاف الیه د دې جواب شتا تفسیر درویش املامان نبی الرحمن وای چې کله کله مضاف الیه ذکر کله کله مضاف الیه مقصود د مضاف سره نو غرق منګ فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو قتل دا وانتم تنظرون کی تسلی دا تاسو قتل واذ وعدنا موسی 40 ليله دا آیت کریمه دو نعمتونه من ذکر کړ پر اتو نعمتونو کې دا آیت کریمه توتیه او تمهید دې د پاره د نعمت ثالث دوی چې کله په سمندر پورې وتل نو زندگی هغه د آئین نه بغیر نه تیری نو موسی علیہ السلام ته وای مونږ له آئین پکار دی دستور پکار دی د زندګۍ د تیرولو طریقہ اٹھنا بیٹھنا عبادت خامخا انسان مکلف ته دی خو بس کوي موسی علیہ السلام ویل چې صبر وکړئ کنه دا خو لمنګه د فرعون نخلاص بهر حال موسی علیہ السلام الله رب العالمین لورله دا الله پاک دیدار لورله قانون تراوړي چې دې څنګه لاړې دلته په دې د فرعون په دې کسانو کې اوسره نو کتابونه وایي د موسی نوم دی او بعض وایي د موسی علیہ السلام د خاندان سره دی او بعض وایي د فرعون د خاندان دی او دا مشهور دی په سامری سره 50 سره په سامری سره نو دې سامری دا کسان خو ته پاتې شو کنه ور چې په کم قوم کې قابل عالم نه او دا پیران میرانو مقتدیانی کنا نو دا بس صرف کرامات زوته او نه چې قابل عالمی کنا ناغه بزوته قران او حدیث اوس دا قابل عالم لاړ تور تا موسی علیہ السلام نو سامری ته خلق پات شو نو سامری اوس چل گئی سامری دې خلکو ته وای تاسو ډېر نیکان خلک او تاسو له خود عبادت خامخ پکار دی چې هغه راضي نو څونه وخت کې به راضي یو شی به جوړ کو داغه پوره وتا سو داغه عبادت کوي خاصه به جوړو نو دا سخه جوړ کو سه جوړ کو سخه جوړ کو او هغه سخه ډډ جوړ کو ډډ او دا ذکر کړو چې د جبرئیل علیه السلام د خپو خاورې پر اسخي کې چولې و نو د لپاره به आवाज د بيورم باړه والا او نورم داسې خلاف عادت کارونه به کېدل نو نظر نیاز د خزو شوروش خزو بسره راوړو بس پاغي کې به اچول سامری خو سم خوشاله شي ټول خلق براتل او هغه ته به سجده کولا او داغې نه بتاویدل او بس خو ولجدا زمونږ الہ دی خو خیر دا سپیرو کې الہ دی لیکن زی مجازي الہ دی هغه خدای چې راشي کنه دا هغه خدای قانون چې راشي نو خیر دی بیا به دې ته دغه نه کو خود خلقو عقیده کې خو شک راوست کنه نو موسی علیہ السلام چې بیا رااله ان شاء الله غو بیا سبا درس کې وایو چې بیا څنګه موسی علیہ السلام وسو او څنګه حالات یو نو دې کې دغه خبره ذکر کړي و اذ وعدنا موسی 40 ليله دې کې علما یو خبره کوي چې یو سړی سلوي خرز یو عمل کی 40 لیله لکه سلوي شپه تهجد کی یا سلوي خرز دې پر لپسې تلاوت کی یا سلوي خرز دې یو نیک عمل په اخلاص کی بس دا به د عادت جوړ شي دا به د څه جوړ شي دا به د عادت جوړ شي بیا به ډېر په مشکل شي کم دی دا عبادت نه د کیدا
ختمي کله چې وعده وکړه موږ د موسی عليه السلام سره سلويخت شو بیا تاسو نس خلاف خدای سره من بعدي پس دا غینا وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وي د درس نه پس منګه اصلاحي خبره کو د نصيحت 15 منټ اصلاحي خبره دا ډېر قیمتي خبره ده د یو څو خبرو ذکر او داغي نتیجه د یو څو خبرو تذکرہ او داغي نتیجه نمبر 1 کم سره چې په خپل رائے رواني نو هغه به ذلیلای د بل چا خبره ته بغواګ دي نمبر 2 کم سره چې په خپل عقل فیصله وکي د به ذلیلای خپل عقل بنچي نمبر 3 من تکبر علی الناس ذلا هغه چا چې تکبر کو په خلقو تسبق کارا شو د به ذلیلای نمبر 4 من حالت هغه چا چې حالت کو د کبراو سره د ظلماو سره د حرامیانو سره د فسقاو فجراو سره نزل د ذلیل شو یعنی ناس تپاسته د بد خلقو سوا من خالت الفسقا ذل د چا چې مخالطه د چا سو د فاسقانو فاجرانو سره ناس ته د ذلیل شو او 5 نمبر من جالس العلماء قرا کم سره چې د علماو سکیناست د به عزت وشي د سلورو خبر نتیجه خراب ده او د یو خبر نتیجه چې کم ده دا صحیح ده الله پاک د عمل توفیق راکړي دا کوم خبره چې دا کوي